موږ د اختره په دې خوا باندې غوښتو چې ډېرو ولایتو ته سفر وکړو، په ډېرو فدراسیونو کې ورزشکاران ولیږو، خو د بعضې ستونزو له اساسه چې ورزشکاران مو په داسې حالات کې دي چې نه سم سپانسران لري او نه دوی داسې د بودیجې لخوا سرمایې لخوا جوړ دي. نو د فوټبال والا تللي وو کندهار ته، هغه سفر کړی د ښه لاسته راوړنه یې وه. او په رزمي ورزش کې غواړو چې بعضې ولایتو ته ولاړ شو، لکه هرات ته، فراه او دغه ځایو ته چې بعضې شاګردانو ورزشکارانو پایتکارتونه هم جوړ دي، شاید د ولس خلکو د فیسبوک پر مخ باندې هم لیدلي یې، لکه د پانګریشن په بخش کې، په دې کې د شاجي ورزشکاران هم شته، د مرکز هم شته. نو دغه پایتکارتونه یوه ورځ ټوله مشخص ته جوړ دي، غواړو چې ولیږو، 10 کسه 8 کسه باید ولیږو هرات ته د ډېرو ولایتو په سطحه باندې. نو دغسې غیربازان کس ته چې وایسته وو، بعضې ځایو کې مېلې جوړېږي، غټې غټې مېلې زموږ مشران یې جوړوي، نو هغه ته هم کس ته چې انتقال یې وکړو. او د نیزه بازیو د نورو فدراسیونو ورزشکاران چې نورو ولایتو ته لیږو، دلته په دې کې یو شی ده چې هغه مهم شی دا ده، که چېرې ملي ټیم موږ لیږو بیا سفریه مرکز ورکوي، او که دغسې استاد جوړې کړي، ولایتونه یې دعوت کړي، بیا به هغه مصارف خپله ورزشکاران کوي. نو زموږ ورزشکاران بودیجه او شی نه لري، سپانسران نه لري دونه، نو سفرونه یې کم دي په همدې خاطر باندې. غلامي صاحب، ډېری ورزشکاران دې ته زړه ښه کوي، دې ته لیواله یي چې هغه ولاړ شي په نورو ولایتو کې ولوبېږي په هغه خپل بخش کې، ولې هغه سپانسر نه لري. دغه د سپانسر په پیدا کولو کې تاسو کله د ورزشکارانو سره مرسته کړې ده؟ یو د ملي ټیم لپاره منتخبه سیالۍ کېږي په دلې په مرکز کې، په ولایت کې، د خپلو فدراسیونو تر مابین. د هغه لپاره موږ امکانات لرو ورکولی شو. هر فدراسیون که د ملي ټیم لپاره منتخبه سیالۍ نیسي، د هغه لپاره کاپ، مډال، ستاینلیک، حکم قهرماني، حتی بینر هم ورچاپولی شو، دا ورسره کولی شو. خو اما د خارجي سفرو لپاره، د نورو غټو لوبو لپاره چې ورزشکار سپانسر پیدا کوي، هغه سپانسر دوی باید سپانسر پیدا کړي. سپانسر څنګه پیدا کېږي؟ سپانسر اداره نشي ور پیدا کولی. د ادارې چې کوم اړونده شیان دي، لکه مکتوب واخه او راکه، جواز ورکه، یو شی راسي، کومک، زرپیراني و، مډال و، بل شی توشک و، بل شی دا ورکه، دا زموږ مربوط دي. خو سپانسر زموږ مربوط نه ده. داسې مو مربوط ده چې یو چاته ورسره ورسو، یو څه همکاري ورسره وکړي. خو سپانسر شخصا دی. دلې کله تجاران دې ته لیوالتیا ښیي چې له ورزشکارانو سره مرستې وکړي؟ بلکل یې ښیي. په داسې صورت کې یې ښیي چې زموږ ورزشکاران تجارت ته کار وکړي. بیا دا ورزشکاران اوس ولې سپانسران نشي پیدا کولی؟ د دې طریقه او طرز العمل د دوی صاحب نه پېژني چې ورک ده، کیکیي نه، که معلوم نه ده. البته سپانسر په هغه صورت کې پیدا کېږي چې ما یو څوک حمایه کوي، زه باید دی حمایه کړم. ما یو تجار حمایه کوي، زه که پر نټ باندې یي، که پر فیسبوک پاڼه یي، که پر د کلب لوګو یي، د ورزش لوحه یي، د کلب او د بل شي، دا ټول باید د هغه تجار نوم باید زه پر مخ بوځم، د هغه لوګو باید زه پر مخ بوځم، زه باید هغه ته کار وکړم، هغه باید ما ته کار وکړي. او که چېرې یو تجار راولاړ شي، یو وارې، دوه وارې، درې وارې زموږ یو ورزشکار را تشویق کړي، یو خوا ته یې لیږي څه همکاري ورسره وکړي، او د ده هېڅ نتیجه نه معلومېږي، د ده عکس العمل نه معلومېږي چې یا دغه تجار لپاره څه وکړي، او د ده لوګوګانې، د ده لوحې او د ده اعلانات هغه نه ورته کوي. نو علت یې همدا شی ده چې کار زموږ په ورزشکارانو کې ده. که د یو چا څه سپانسري غواړي، هر ځوان چې غواړي چې سپانسر پیدا کړي، د سپانسر لار همدا ده چې دی به هغه ته کار کوي، هغه به ده ته کار کوي، هغه به همکاري ورسره کوي، سپورټوي به دی، به د هغه لوګو نوم پر مخ باندې وي. که په مسابقو کې د ده لوحه باید جګه وي. استاد ما ته وایي په کوم بخش کې بازیان جوړولی شي، په هغه بخش کې ما ته مصارف راکوي، زه د دوی لوحې او اعلانات پر مخ باندې وړم. که په هر پروګرام کې، نو سپانسر طریقه همدا ده. له ټولو ورزشکارانو مې همدغه خواهش ده چې سپانسر ځان ته پیدا کړي، له خلکو سره اړیکې، ارتباط سم کړي، خلکو ته تاسو کار وکړئ، یو څوک همکاري در سره وکړي، هغه دغه میله کوي پسې، هغه نو تاسو سپورټ کوي، دوی تاسو سپورټ کوي. او دویمه خبره دا ده، زما له ټولو استادانو سره
د کلبو والا څخه د فدراسیونو مسؤلینو څخه د ورزشکارانو څخه همدا تقاضا ده که کله یو څوک ستاسو سره کومک وکړي هغه زموږ ادارې ته را په ګوته کوي چې موږ د ادارې لخوا هم تشویق کړو یوازې ستاسو لخوا تشویق ځان ته خبره ده د ادارې لخوا هم باید تشویق کړو هغه موږ باید په لیست کې راونیسو او راسره ونیسو په آینده کې چې موږ هم همکاري ورسره وکړو موږ هم نوم وځلوو. تاسو د ورزشکارانو سره په کومو برخو کې مرستې کړې دي؟ د ورزشکارانو سره د ادارې اړوند چې کوم کومکونه دي موږ ټول ورسره کړي دي له مډاله څخه رانیولې تر کپه څخه رانیولې تر توشکه سره رانیولې تر ستاینلیکه تر حکم قهرماني تر مکتوبو تګ راتګ په ولایتو کې د ځای پیدا کول د دوی لپاره ځکه د په خپل ولایت کې پیدا کول زمینه ورته برابرول هل یو ځای کول د ادارې لپاره د ځکه خپل ځکه لرو د تعمیر لپاره غوښتنې مرکز ته کلنۍ بودیجه دا ټول شیان موږ د ورزشکارانو لپاره الحمدلله کړي دي او کوو به نور هم